د ننګرهار ولایت چارواکي وایي د دې ولایت ملي امنیت موظفینو یو ځانمرګی بریدګر چې غوښتلې جلال آباد ښار کې پر یو دولتي اداره موټر بم برید ترسره کړي موخې ته تر رسیدو وړاندې له یو بل همکار سره یو ځای ونیول شو. نیول شوی ځانمرګی بریدګر د هغه همکار او موټر بم د لیندۍ په 19 د ننګرهار ملي امنیت ریاست کې خبريالانو ته وښودل شول. د ننګرهار والي شاه محمود میاخېل په یو رسنیز کنفرانس کې وویل د ملي امنیت اداره دغه ولایت مرکز جلال آباد ښار په شپږم ناحیې سیمه کې یو ځانمرګی بریدګر له فلینکو ډول موټر بم او دغه راس له یو همکار سره یو ځای نیولې دي. هغه زیاته کړه بریدګر په وسلوالو طالبانو پورې اړوند دي او په جلال آباد ښار کې پر یوې دولتي ودانۍ باندې د برید پلان درلود. په همدې موخه یې په موټر کې شاوخوا یو ټن TNT چاودیدونکي توکي ځای پر ځای کړي وو. نوموړي وایي په دغه قضیه باندې د ملي امنیت ادارې یوه نیمه میاشت کار کړی او بالاخره یې تېره ورځ یې بریدګر او موټر بم په نیولو سره یې په جلال آباد ښار کې د خونړي پیښې مخنیوی وکړه. هغه د ملي امنیت منصوبینو څخه مننه وکړه او پر ولس یې غږ وکړ چې د اطلاعاتو په ورکړې کې له امنیتي او کشفي ارګانونو سره مرسته او همکاري وکړي. ملي امنیت قهرمانو ځواکونو او کشفي پرسونل تیر ماښام دغه یو موټر چې تاسو ګورئ تقریبا یو ټن شاوخوا کې TNT مواد چې هغه ډېر قوي مواد دي دای ونیول په شپږمه ناحیه کې او د دې هدف دا چې زموږ هغه اولني معلومات دا چې دیو په کوم دفتر باندې دا غواړي چې انفجار ورته ورکړي. د تورستي ډلو د دغسې مغلقو عملیاتو څو پړاوونه لري. یو پړاو دا دی چې یو څوک د دې طرحه جوړوي بیا هغه یو ځای کې دغه موټر جوړیږي هغه جدا کسان غواړي بیا هغه څوک چې ځان انفجار ورکوي هغه جدا کس وي هغه څوک چې ساعتي په کور کې هغه بیا جدا کس وي. نو دا یو مغلقه پروسه ده خو زموږ امنیتي او کشفي ادارو ظرفیت اوس هم پورته تللی دی. یعنې یوې میاشتې را په دې خوا د دې نه اضافتر په دې باندې کار روان او بالاخره بیګا په شپږمه ناحیه کې ونیول شو. اول د دې مننه کوم د جناب رئیس صاحب او د ټول ملي امنیت د پرسونل نه چې د یو لوی فاجعې مخه ونیوله. دویمه مسله دا ده چې ولسونو باندې زما دا غږ دی چې تاسو په خپل سیمو کې کوم مشکوک کسان ګورئ تاسو د حکومت سره همکاري وکړئ اطلاع ورکړئ چې د داسې پیښو مخه ونیسو. د ننګرهار والي شاه محمود میاخېل د پوښتنو په ځوابونو کې نیول شوی ځانمرګی بریدګر ریاض چې په صدام حسین مشهور دی وویل د جهاد په خاطر ځانمرګی برید ته چمتو شوی او غوښتلې بهرنیانو باندې ځانمرګی برید وکړي خو اوس نه پوهېده چې د پلان جوړونکي پلان کوم ځای و. او ته د کوم ځای؟ زه کونړ. کونړ ته د کوم ځای؟ کونړ د کوم ځای دی؟ کوم کلي؟ اریت. ته د اریت یې؟ طالبانو سره د تعلق دی؟ نو چیرته اوسېږي؟ پېښور کې. پېښور کې اوسېږي. نو څنګه ځان دې قرباني کوو؟ او انګرېزانو باندې ځان قرباني کولو او دلته اوس موږ انګرېزان نه یو که نه؟ تاسو باندې خو نه انګرېزانو باندې ځان قرباني کولو او زه ته په انتظار وم ملګري مې چې انګرېزان راځي. دا ملګری د څوک د کوم ځای و؟ دغه ویلو. تا ورته لار ښودله؟ هو. ښه. چې انګرېزان راشي کله بس بیا په کارو کې مو ته چې انګرېزان نه وي یا مثال کم روډ باندې وي یا چوکي زه نه کومه او باید مسلمانان. او دا کوم ځای کې تربیه شولې چې ځان پاکستان کې لږ کوم ځای کې تربیت مې نه کړې بل داسې راغلی وم. نه خو چا سره دلته رابطه وه؟ هلته څه کسان وو بس چنده به یې کوله هماغه سره رابطه جوړه کړه. په کوم ځای کې اوسېدلې پېښور کې؟ رینګ روډ باندې. په رینګ روډ باندې؟ نو هغه چنده چې چا کوله څوک وه؟ هغه نعمت الرحمن نوم یې و نور مې نه پېژنو زه ما زه دوکان کې وم سبزي دوکان و سبا دوکان ته راتلو او هغه سره مې تعلق راغلی شو. بیا تا ته دا ویل چې ځان والوځوه؟ وایي چې انګرېزان دي بس انګرېزان. ته خو وطن نه خبر یې که نه؟ اوس خبر شو وموندل و. ښه نو کونړ ته تللی؟ زه مخکې تللی یم. څه وخت کې تللی دی؟ وړوکی یم. وړوکی وي؟ په نږدې وختو کې نه تللی؟ نه هغه وخت کې انګرېزان وو. ښه. روډونو باندې مو ورځې کېدو. ښه. اوس د شلو تقریبا ما تېره کړې ما خو ونه لیدو. نو اوس که دا کار دې کړی وی دا خو ډېر خلک دې تباه کول که نه؟ ځان هم دې تباه کوو نور خلک هم دې تباه ما خو کول؟ عوامو باندې نه کولو نه حکومت باندې.
ځان خو دې تباه کوو خامخا ما نو پکې انګریزانو راځي باندې کوله انګریزانو باندې بیا نو جنت ته تللی او چې انګریزانو باندې کړی جنت ته تلم. یعنې جنت ته یوازې همدا لار ده چې ځان دې سړی والوځي په دې پوهېږي ډېرې لارې دي بس له څنګه لار څنګه لار. دغه راس له نوموړي سره نیول شوي بل تن سلیمان شاه مشهور په زبیر چې ځانمرګی او موټر بم یې خپل کور کې ساتل وایي له تیرو شاوخوا 6 کلونو راهیسې د طالبانو په لیکو کې فعالیت کوي. هغه وایي ځانمرګی او موټر بم په خوږیاڼو ولسوالۍ کې چمتو شوي وو او بیا دې ته د سره رود بالاباغ سیمه کې وسپارل شول چې وروسته دوی ته د برید ځای په نښه کېده. زه فقط د دې نه یو 2-3 پوښتنې کوم. هغه دا ده چې د کوم ځای ته کونړ نورګل ولسوالۍ ښه چېرته اوسېږي؟ فامیلۍ کې اوسېږي. دا موټر چېرته تا جوړ کړ؟ ما خو نه جوړ بل چا جوړ کړی خو د شیرزاد کې جوړ شوی. شیرزادو کې جوړ شوی. تاسې طالبانو سره دغه لرئ؟ هو طالبانو سره. ښه او بیا څنګه دا موټر تا ته راغی؟ چا راوړو؟ دا ایوبي په نامه کس دغه ته راوړی دی بالاباغ سرخرود ته هغې ساحې ته بیا پسې دا ملګري او لاړو د بیا راوړو زه همداسې په ګاډي کې رالم او دا ګاډی راوستې. ښه تاسې دواړه بیا یو ځای راغلئ؟ نه زه بیا رالم مخکې راغلم ښه او ګاډی دې راوستې؟ ګاډی دې راوستې. ښه بیا تا ګاډی خپل کور کې وساته؟ هو. نو کور کې نور څوک اوسېږي څه؟ زنانه ماشومان. ښه. چارواکي وایي نیول شوی دواړه د کونړ ولایت د نورګل ولسوالۍ اصلي استوګن دي چې د بریدګر همکار اوس مهال په جلال آباد ښار کې اوسېږي. په همدې حال کې ننګرهار والي شاه محمود میاخیل د ملي امنیت ځواکونو د ترسره شوو عملیاتو څخه ستاینه وکړه او ورته یې نغدي ډالۍ هم ورکړه. سلام دې په هر زړه تعقیب د دې نیول نو رئیس صاحب د امنیت ملي معاون صاحب د امنیت ملي ستاسې د خاصو قطاعاتو نه ټول نه مننه کوم چې موافق شولې همیشه مو همداسې موافق لره او دښمنان دې زموږ او ستاسې خدای پاک همدغسې ذلیل لري او انشاءالله چې اراده وي عزم وي موږ کولی شو چې د دښمن په مقابل کې ودرېږو او د دې ټولې دسیسې شنډې کړو. نو فقط هغه لږ دغه دی خو ستاسې هغه د یاد په دغه باندې دا په دې باندې تقسیم کړ. ستا میړانې ته سلام دی په هر زړه کې دې مقام دی ستا میړانې ته سلام دی په هر زړه کې دې مقام دی. چې د مور او پلار په پښو لاندې جنت دی. په دې خاوره کې هر څه رشنه کېږي موږ مور یې خوري هغه شودي موږ خورو دا موږ مور ده اصلي د خاورې بچیان تاسې په مور قرباني دا ډایرکټ جنت دی. د چا خبرو پسې به نه ګرځېږئ. موږ یو تبلیغاتي جنګ لاندې راغلي یو د تبلیغاتو هغه نو انشاءالله زه تاسو له ډاډ ډېر کوم چې اصلي بچیان تاسې یې چې د خاورې له خدمت کوئ اصلي د هغې دنیا کې جنت یې تاسو دی. د چا خبرو پسې پنی مشپو کې ویخې درته ګوري دې ملګري د سپوږمۍ پتا مینه راڼ ستوري دې ملګري خدای وطن امن او مینا دغه توري دې ملګري ته ګټونکی د دې خاورې ته ساتونکی د دې خاورې ساتونکی د دې خاورې